اهدنا الصراط المستقیم. عبد او بنده کله چې د الله پاک سبحانه و تعالی نه د یو شی په باره کې غوښتنه لري او سوال کوي، هغې کې اصول دا دي چې اول به د الله پاک عظمت بیان کړي، د الله تعالی لوی صفات په ذکر کړي، د هغې نه بعد د خپل ځان احتیاج، افتقار او تواضع، تضرع په ظاهر کړي، او دینه بعد به الله پاک نه مطلوب غواړي. دا د آداب د دعا نه دي چې یو انسان کله دعا کوي ځان لپاره، نو اول د الله پاک عظمت بیان کړي، بیا به د خپل ځان تضرع، احتیاج، افتقار د دې اظهار به وکړي، دینه بعد به الله پاک نه غوښتنه وکړي. لکه دلته همدغه شان وشول، اول بنده د الله پاک صفات ذکر کړل، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بیا خپل تضرع ذکر کړه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوس د الله پاک نه سوال کوي، اهدنا الصراط المستقیم، چې خدای مونږ ته صراط مستقیم وښایه. نستعین کومه خبره وکړه چې نستعین د لپاره مفعول به نشو ذکر چې دلالت وکړي په عموم. بعض علما فرمایي چې استعانت نه مراد استعانت ده په هدایت د صراط مستقیم کې، چې خدای صراط مستقیم په هدایت کې زموږه امداد فرمایي. نو دا یو ربط او تعلق ده. هدایت تاسو ته معلوم ده د علم کلام او د منطق په کتابونو کې چې هدایت کله په معنا د ارادت طریق وي او کله په معنا د ایصال الی المطلوب وي. ارادت الطریق لار خودل او ایصال الی المطلوب مقصود و هدف ته رسیدل. څوک یو مذهب د اهل سنت والجماعت ګرځي او دا بل د معتزله او څوک عکس کوي. بهر تردید دلته هدایت په معنا دی، دلته هدایت په معنا دی ارادت الطریق نه صحیح کېږي، ځکه ارادت الطریق دا هدایت خو شوی ده چې د کوم وخت نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغلی، نو هغه وخت نه ارادت الطریق شوی ده د صراط مستقیم. البته هدایت نه ایصال الی المطلوب دا معنا غستل جایز دي چې خدای مقصود ته مو رسوي. مقصود ته رسیدل هم تر یو حد راسي، هغه حاصل دي. دا ګوره موږ تاسو مسلمانان یو، نو مسلمان سړی چې دا کلمه وایي مراد یې تثبت وي، مراد یې استقامت وي، چې په صراط مستقیم باندې خدای موږ ته استقامت نصیب کړي. هغه بل آیت نه تایید راوځي چې الله پاک فرمایي فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تاسو مامرئ مگر په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یې. اوس مرګ د انسان په خپل اختیار کې نه وي، او معنا دا چې ثابت واوسېږي په ایمان. مرګ په خپل درته راشي. نو ثبتنا علی الصراط المستقیم، خدای موږ په صراط مستقیم باندې مستحکم ولري. هدایت الدلالة باللطف دیتا وای، الدلالة علی الخیر دیتا وای. هدایت دے پر امام قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ، دغه شان امام ابن عاشور رحمت اللہ علیہ څلور مرتبه منلې دي چې هدایت دے پر څلور مرتبه دي. اوله مرتبه ده ورکول د قوه مدرکه او د قوه محرکه، کم چې موږ په مقدمه کې ویلو چې حیوان بالمعنى العام هغه ته موږ تذکرہ کړی و چې الله پاک دوه قسمه قوتونه ورکړي، یو ته قوه محرکه وایي، دویم ته قوه مدرکه وایي. نو یو مخلوق ته قوه محرکه ورکول او قوه مدرکه ورکول
دا هدایت بالمعنى العام ده یا دا هدایت ده په اوله مرتبه کې او دا ذکر ده په دې آیت کریمه کې والذي قدر فهذا الله پاک هغه ذات ده چې د تقدیر د انواع وکړ فهذا او بیا هدایت ورته ورکړ هر نوع ته الله پاک داسې قوتونه ورکړي دي محرک او مدرک چې خپل خیر او شر ورسره معلومولای شي بهر تقدیر دای اوله مرتبه شو دویمه مرتبه نسب د دلائل الله پاک په دې کائناتو کې دلائل قائم کړی دي که څوک د ابو دلائلونو استدلال وکړي نو دا کولای شي چې د الله پاک ذات معلوم کړي دا کولای شي د الله پاک صفات معلوم کړي معرفت ذات او د صفات ورته حاصل شي دا هدایت او سبب د هدایت عقل انسانی او نظری علوم دي عقل انسانی او نظری علوم لکه علم کلام فلسفه وغیرہ وغیرہ دغه هم ذکر ده الله پاک فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کم خلق چې کوشش کوي فینا زمون په معرفت کې لنهدینهم سبلنا خامخا به موږ دې ته ښیو هغه لارې زمون دا دویمه مرتبه شو دریمه مرتبه هدایت یا نوع هغه عبارت ده د هغو امورو د انکشاف نه چې هغه د انسان د عام ذهن نه بهري انسان په هغې باندې علم نشي حاصلولی د انسان چې څومره هم وسایل د ادراک او د علم دي دا وسایل د ادراک او د علم د دغو شیانو د معلومولو نه کمزوري وي لکه مثلا دا خبره چې الجنة حق والنار حق عذاب القبر حق ثواب القبر حق یا مثلا منځ واجب ده زکات فرض ده لازم ده حج فرض ده لازم ده د داسې امور دي چې عقل د دغو شیانو په ادراک کې کمزوری ده او قاصر ده الله پاک د دغې هدایت هم کړی ده په واسطې د وحي او د انبیاء کرامو سره او دا هدایت هم ذکر ده قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا موږ دې ګرځولي وو ائمة امامان د دین يهدون بامرنا خلق ته به هدایت کو زمون په امر سره او څلورمه مرتبه د هدایت هغه عبارت ته د دینه چې انسان باندې انکشاف وشي د هغو امورو چې په عامو انسانانو باندې پټي یا په صورت د وحي کې یا په صورت د کشف و کرامات کې یا په صورت د معجزې کې حجابات لري کومې چې د عامو خلکو په ذهنونو په عقلونو باندې پراته وي او دغه هدایت هم ذکر ده قرآن کریم کې الله پاک فرمایي د انبیاء کرامو باره کې چې دا هغه کسان دي هدیناهم فبهداهم اقتدر چې دوی ته موږ هدایت کړی و انبیاء کرامو ته هدایت الله پاک ځان ته نسبت وکړ معنا دا ده هغه شیان چې د عامو خلکو د ذهن د عقل او د قوا او ادراکیو نه پټو د خلکو نظر او استدلال هغې ته نه رسېده الله پاک دغې انکشاف وکړ دوی ته فبهداهم نو د دوی په دغې هدایت پسې اقتدا بیا د هدایت په هره مرحله کې ډېر زیات مرتبې دي اهدنا الصراط المستقیم سره سوال که یو انسان په اوله درجه د هدایت کې نو مقصود په اهدنا سره اصول د دویمې درجې بیا چې دویمې درجې کې وي بیا دا وایي چې اهدنا الصراط المستقیم د دا مقصود اصول د هدایت ته د دریمه درجه د هدایت کې وو دا بیا وایي چې اهدنا الصراط المستقیم مقصود ته هدایت ته اصول د هدایت ته څلورمه درجه کې او څلورمه درجه هدایت
د یو بحر زخار دی، د یو دریاب دی چې څه کنارې نه لري. د هرې مرتبې نه وړاندې بله مرتبه ده، د هرې مرتبې نه وړاندې بله مرتبه ده. نو چې یو سړی د څلورمې درجې په هدایت باندې موصوف وي او دا وایي چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای موږ ته هدایت د صراط مستقیم وکړي، نو د څلورمې درجې چې کم مراتب عالیه دي د هرې وروستنۍ د هرې مخکینۍ مرتبې نه بعد د دویمې مرتبې طلب دی ورکړي، د ادنا درجې نه د اعلی درجې طلب دی ورکړي. او بعض محدثین فرمایي چې همدغه مراد ده د دې حدیث چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انه لا یغان علی قلبی، زما په زړه باندې داسې پردې راځي، زما په زړه باندې په ورځ کې داسې پردې راځي او زه د الله پاک نه استغفار وایم. د پیغمبر په زړه باندې څه پرده راځي؟ د پیغمبر زړه خو صاف سوترای، د پیغمبر عقل ظاهر او عقل باطن دواړه فعال د باندې د پردې څه مطلب ده؟ نو بعض علما هم دا معنا کوي چې د الله پاک د طرفه کم انکشافات چې کیږي په زړونو د انبیاء کرامو، په هغې سره د مشاهده د صفاتو کوي، په هغې سره د الله پاک د آیاتو د قدرتونو د نشانو د هغې کشف او انکشاف کوي. نو کله چې پیغمبر په یوې درجې وي د هغې نه پورته درجه دته حاصله شي، دا ترقي خو داسې روانه ده. وایي اما ته وایي چې دغه مرتبه څلورمه د هدایت دا خو یو دریاب دی چې د سره کناره نه لري، ساحل نه لري. نو پیغمبر همیشه دپاره په دغه مرتبه د هدایت کې داسې په ترقی نو چې هغه باندې مرتبې ته دی ورسي، بیا په هغه لاندې مرتبې باندې چې دی سوچ وکړي نو هغه دته کمزوري محسوسه شي، هغه د داسې پرده غوندې محسوسه شي. بیا چې د دې حالت نه پورته بل حالت دته الله پاک ورکړي، لکه دا مدارج کوم دغه شان غیر متناهي دي ومنازل لا تقف عند حدین، بیا هغه بله مرتبه دته کمزوري ښکاري. داسې نه ده چې د پیغمبر علیه السلام زړه یا د شیطان په تسلط کې راځي یا د نفس اماره بالسوء په تسلط کې راځي یا یې مادیات الله پاک نه متوجه کې بل طرف ته، دغه پرده ده. دې ته غین الانوار وایي، غین پرده د انوارو ده. هر پخوانۍ پسنۍ مرتبه ته چې ورسي او لاندې مرتبې ته چې دی نظر وکړي چې اول په هغه لاندې درجه کې و، هغه لاندې درجه دته داسې پرده محسوسه شي، او دا زه په پردې کوم اما ته ډېره اوچته مرتبه حاصله شوه. لکه مبتدي طالب نه خمیر شروع کړي او داسې لږ ذهن او تکړه نو چې دی د نه خمیر په درجه کې تکړه تکرار کې محنت کې نوم ولري نو دی خوشحالي شکر دی په سبق باندې پوهېږي. او چې کافیې ته ورسي یا نه خمیر درجه داسې کمزوري ورته ښکاره شي، بیا چې داسې پاس متول او تکمیل او قاضي او حمدالله دې ته راشي بیا د شرع جمعي ورته کمزوري غوندې ښکاري. خو بهرحال په علمي دنیا کې چې څومره مخ په وړاندې ځي هغه لاندې مرتبه دته کمزوري ښکاري. دا ته غین الانوار وایي، دا د انواراتو پردې دي، دا د تیارو د ظلمات والا تیارې نه دي، پردې تیارې نه دي، دغه پردې د ظلماتو د تیارو والا نه دي. بهر ترتیب یو مسلمان چې نفس مسلمانی او دته دا اوچت درجه نه حاصل دی هدایت او دا وایي اهدنا الصراط المستقیم، دا اوچت درجه ځینې مراد. په دې وخت کې د سوال معن په یو وخت کې دوه شیان کوي د الله نه غواړي. یو دا غواړي چې خدای په د کومه مرتبه کې یم دینه مې خویوي. ا دې بلعام ابن باغور په باندې باغورا په باندې کې چې کومه مشهوره ده ولکنه اخلد الى الارض فاتبعه الشیطان، چې د جون کې میلان دنیا ته وکړ شیطان ورپسې نو فنسلخ د هغه مرتبه د علم د تقوا د هدایت دغه نه مکمل اور. نو چې یو انسان په یو مرتبه د هدایت کې
او دای د پاسي مرتبه سوال کوي نو د سوال مشتمل په دوه شیانو یو دا چې خدایا هم په دغه مرتبه می پرېږ دی په دې معنی چې د دنه مې امه خویاوي او خدایا بل سوال دی چې ترقی راکې پورته مې وخېږي نور خو هدایت په معنا د ایراد طریق نه ده مراد سوال له سوا کله تیر دی لا تر اوسه پرې دا ته ایراد طریق نه ده شوه ایراد طریق چې کم وخت نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قران نازل ده نو فیصله کړی د سورۃ البقره قد تبين الرشد من الغي رشد د سرکشی نه بالکل واضح فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا دا هدایت خو مکړه ده په معنا د ایراد طریق وهديناه النجدين او دته مد نجدين هدایت کړه بیان مو کړه نو نفس وضاحت خو شوی ایراد طریق البته نور معنا کانو بیا ورسره مرکزي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا وخيموتا ومرسوي الصراط المستقيم لار برابر تا صراط او صراط پس سین سره هم سید او پسواد سره هم صراط او صراط او داسې په د منځ کې چې وایي داسې اشمام چې پکې وکړي بعضې قرآ پکې ماهران دي داسې د ځواب د رنګ ورته ورکړی شي د دې ویل هم جایز دي او په هر حال فصیح عبارت پکې صراط په سواد سره ده کم چې د عربو عام طور تلاوت دا د عربو تلاوت دا په تواتر باندې ثابت دی چې کوم قرآن کریم وایي په هغې لهجې باندې دا لهجه یو خو د دوی ژبه ده زمونږ په نسبت باندې دوی ښه زیات ښه په پوهېږي ادایګي یې کولی شي بل دا ده چې د قرآن کریم کوم په لهجو باندې ویلی کېږي نو دا په تواتر باندې رسول الله مبارک د زمانې نه شروع ده نو بعض خلک اسې تکلفات کوي چې دوات به داسې وایي چې مشبه به ځواني ځوالین یې وایي صحیح ځوالین نه خو چې عرب په کوم انداز باندې وایي په هغه انداز یې وایي صحیح ده چې ځوان کما حقه عجمي سړی نشي ادا کولی ولا الضالین داسې ویل عام چې عربو نه موږ اورو خو داسې وایي نه عین زوا وای نه مشبه به زوا وای نه عین زوا وای نه مشبه به زوا وای نو چې عین زوا وای یا مشبه به زوا وای داسې تکلفات دا د عجم تکلفات بس وزیر دلیل دا ده چې عربو کومه لهجه ده عربي په کوم انداز باندې وای عربو قرآن چې په کوم انداز ویل ده او بس دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه په تواتر باندې ثابت په غیر انداز باندې به چې موږ وایو اهدنا الصراط المستقيم خدای هدایت وکړي موږ ته صراط المستقيم صراط مستقيم تاسو دا هيئت کې ویلي دي خط مستدير ده خط مستقيم ده او خط منحني ده دا خبره به شاید ته معلومي صراط الذين انعمت عليهم دا صراط الذين دا د صراط مستقیم نه بدل کون دا صراط مستقیم خدای صدا صراط الذين انعمت عليهم دا لار د هغه خلقو ده چې تا په دوی باندې انعام کړی ده منعم عليهم په دنیا کې لغوي اعتبار سره دوه قسمه دي یو دی عام منعم علیهم بل دی خاص منعم علیهم عام منعم علیهم اغا سوک دی چې الله پاک وجود ورده الله پاک عقل ورده
الله پاک دته ژوند ورده او د ژوند ضرورت ورته مهیا کړی دي دا عام منعم علیهم بعض کافران دي او بعض مسلمانان یو دي خاص منعم علیهم خاص منعم علیهم په دنیا کې هغه به مسلمانان لکه مخکې مو پر رحمت کې خبره کړو او ما خبره دلته هم چلی رحمت عام شامل دی الله پاک او رحمت خاص کامل دی الله پاک خو قرآن کریم د انعمت علیهم تذکرہ او تشریح په سوره النساء کې په خپل کړه آیت نمبر 9 ومن يطع الله ورسوله اطاعت دی الله کوي او د رسول دی الله کوي فاولئک دا خلق مع الذين دعوا کسانو سره وي انعم الله عليهم چې انعام کړل الله پاک دوی باندې من النبیین چې انبیاء کرام دي او صدیقین او صدیقین دي چې د طرف به تشریح او ان شاء الله والشهداء او شهیدان دي او صالحین او عام نیکوکار خلق وحسن اولئک رفیقا او خیستدی اولئک دا خلق رفیقا دی رفیق په حیث باندې یعنی د دې خلکو رفاقت او د دې خلکو ملګرتیا دا ډیره مزیدار ده صراط الذین انعمت علیهم دا د انبیاء کرام ولله دا د صدیقین ولله دا د شهدا ولله او دا د صالحین ولله صراط الذين دلال او کسانو اهدنا الصراط المستقيم خدای او خیمونتا مستحکم کی استقامت را کے مونتا صراط مستقیم باندې صراط الذين انعمت عليهم چې دلال او کسانو دا انعمت عليهم تا انعام کړل په دوی باندې غیر المغضوب عليهم غیر المغضوب دا د الذین یا بدل او یا د الذین د پر صفت چې الذین بدل شي نو صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه خلکو چې تا په انعام کړی دا څوک دي غیر المغضوب علیهم چې ندي غضب شوی دوی غضب شده ندی ولا الظالمین او دوی گمراهان ندی یا دا صفت ته پر د الذین انعمت علیهم صفتیت پر اسمان ده چې الذین انعمت علیهم دا معرفه ده او غیر کلمه متواغل ده په ابهام کې د زیات توغل فی الابهام دی وجه په اضافت باندې نه معرفه کیږي توصیف د معرفه نه پناه کړي نو څو علماء فرمایي چې الذين انعمت عليهم موصول سره د سله دا په حکم د معرب باللام عهدیه ذهنی موصول سره د سله دا په حکم د معرف دی په لام ذهنی او تاسو ویلي دي کومه کلمه چې هغه باندې لام ذهنی داخل شي اپ قوت نه کېږي نو صراط الذين انعمت عليهم دا نکره غیر المغضوب عليهم دا نکره توصیف ته نکره ده بنا کړي او توصیف ته نکره بنا کړي او صحیح ځکه الذين انعمت عليهم دلته متعین شخصیات نه دي ذکر شوی یا علماء وايي چې غیر په هغه وخت کې دا افاده د تعریف نه کوي په کوم وخت کې چې د غیر د مضاف الیه لپاره ازداد کثیره لکه زه وایم
جاءنی غیر زیدین ما تراغی ما سوا دی زید دا بس ما سوا دی زید دا ټول مخلوق انسانان دی لزگونو کسلگونو زرگونو بانی انسانان اڅوک در تراغلی دی اسی پتہ نہ لگی اما که دی مضاف الیہ دی غیرو دی پارا یو زیدو بیا تعریف پیدا کئی لکه زوان عليك بالسكون غير الحركة يا عليك بالحركة غير السكون تابع لحركات ضرورية غير داي دي سكون وصغير دلتا مضاف دي سكون مضاف إليه ده دي مضاف إليه دي سكون دي فرا يوزن تاچ حركات یا غیر منصرف و منصرف اتا تاسو دا خبره کړی ده بهر تقدیر غیر یا بدل دے الذین انعمت علیہم یا صفت کا صفتی یا صفت کا شرط یا صفت مقید و مخصص او دغه دو احتمال بنا دی پدې چې الذین انعمت علیہم کم منعم علیہم مراد اغه منعم علیہم وی کم چې په سورۃ النساء کې ذکر دي چې انبیاء دي صدیقین دي شهدا دي او صالحین دي نو دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دور پر صفت کاشف انبیاء کرام یقینا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یو داس نور او داس نور او که انعمت علیهم د دین عام منعم علیهم مراد وي چې دغه ته شامل او دینه ما سوا په انعام عام سره چې الله پاک په چا احسان کړی ده هغه مراد شي بیا بغیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بغیر پر صفت مخصص چې خدای په دنیا کې منعم علیهم دستا خو ډیر دي چې تا انعامات کړی دي په دوی باندې خو مطلق منعم علیهم لار مونږ نه یادو د ابو خلقو لار مونږ غواړو په منعم علیهم کې چې څوک غضب شوده نه دي د الله پاک سبحانه و تعالی د ستاره غضب نه بچي او د زلالت نه بچي غیر المغضوب علیهم مغضوب د غضب نه مخصوص غضب قهر توای غضب سوران و دم توای چې وینه کې جوش پیدا شي عند اراده الانتقام کم وخت چې ته اراده د انتقام وکې چې د یو چا نه بدلا اخلي په هغه وخت کې د فضله کې داسې وینه جوش وکې په وجود دې ته غضب وایي الله پاک ته چې نسبت د غضب کېږي نو الله پاک د دم او د سوران و دم د دې شیانو نه منزه ده نو بیا مراد په داسې حالاتو کې نتیجه دي مغضوب علیهم منا چې غضب دی الله پاک ورسره متعلق غضب چې اطلاق الله پاک ته نسبت وشي نو سوران و دم منا خو نه تر مراد البته خدا منا مراد دی چې مغضوب علیهم خلق دي چې الله پاک دوی ته اراده د تعذیب کړي الله پاک دوی ته اراده کړی وي چې د دوی نه په انتقام اخلم عزیز ذو انتقام الله پاک غالب هم ده ذو انتقام ده خوند انتقام هم ده مغضوب علیهم او ضالین ضلالت نه ماخوذ گمراهان چې موږ تاسو ورته وایو په حدیث مبارک کې د مغضوب علیهم مصداق یهود ګرځول شوی چې مغضوب علیهم دا یهودان او ضالین دا غیر مصداق نصرا ګرځول شوی چې دا نصرا دي او دغه تفسیر د قران کریم نه خپل هم معلوم دا تفسیر د قران کریم نه خپل هم معلوم خو بیا هم علما کرام فرمایي چې دا یو تفسیر ده په زمن د وضاحت په مثال او تاسو ویلي دي چې کله وضاحت په مثال کېږي د مثال تذکرہ د حصر د ممثل لپاره نه بلکې د مثال تذکرہ د وضاحت د ممثل لپاره
مونږ وایو هر فاعل مرفوع وي لکه زیدون په ضربه زیدون، نو دې دا معنی نه ده چې دا فاعل یوازې همداس زید ته کوي بل نشته. نو یهود هم موصوف علیهم دي، داسې نورم دنیا په مخ باندې خلک موجود دي چې موصوف علیهم دي. نصارا هم ضالین ګمراه دي، داسې نورم د دنیا په مخ باندې مخلوق موجود چې هغه ګمراه. خو بیا هم حدیث مبارک کې د موصوف علیهم ترجمه شوې ده او تفسیر شوی ده په یهودیانو سره، او د ضالینو د هغې تفسیر شوی ده په نصاراو سره. اما ته وایي چې دا تفسیر د قرآن نه معلومېږي. سوره البقره آیت نمبر 90 د موضوع علیهم لپاره. آیت نمبر 88 وګورئ یو ځل. وقالوا اوید یهود قلوبنا غلف، زمون زړونه غلف په پردو کې دي. بل لعنهم الله، بلکې لعنت کړی دی دوی باندې الله پاک به کفرهم په سبب د کفر د دوی سره. فقلیلا ما یؤمنون، ډېر کم خلک په دوی کې ایمان راوړي. ولما جاءهم، ورکله چې راغی دوی ته کتاب من عند الله، یو کتاب لوی د جانب د الله نه، مصدق لما معهم، داسې کتاب چې تصدیق کوونکی و د هغو کتابونو سره معهم چې د دوی سره دی. وقالو او هدی من قبل، مخکې د دې نه چې پیغمبر راته د دې نه مخکې، یستفتحون د طلب د فتح کوله علی الذین، فاو کسانو باندې کفرو چې د کافرانو. فلما جاءهم، هرکله چې راغی دوی ته ما هغه کتاب یا هغه پیغمبر، عرفو چې دی وپېژانده چې دا د الله پاک کتاب دی او دا وکیل پیغمبر. کفرو به، کفر یې وکړ په دغه پیغمبر باندې او کفر یې وکړ په دې کتاب باندې. فلعنت الله، لعنت دی الله دی علی الکافرین، په سما ډېر بد دی هغه څه اشتروا به، باعوا به، چې دوی ځانونه خرڅ کړل په هغې باندې، په کوم شي باندې چې ځان خرڅ کړ او هغه شی واغسته، هغه ډېر بد دی. هغه څه ده چې دوی واغسته ځان یې په خرڅ کړ. ان یکفروا، چې دوی کفر وکړ بما په قرآن کریم باندې انزل الله، چې نازل کړی و الله پاک، نازل کړی دی الله پاک باغیان د وجې د حسد نه. ان ینزل الله، د دې سره چې نازل لیکي الله پاک من فضله، د مهربانۍ خپلې نه، علی من یشاء، په هغه چا چې الله اراده یې من عباده، د بندګانو د الله پاک نه. دا ټوله تذکره د یهودو ده، یا بني اسرائیل، یا بني اسرائیل دا مخکې. او د دې یهودو باندې کې الله پاک فرمایي فباءوا، اخته شول دوی بغضبین، په نوي غضب د الله پاک باندې، علی غضبین، سره د غضب قدیم د الله پاک، د مخکې نه هم د الله پاک په غضب ککړو، دلته په نوي غضب د الله پاک باندې ککړ شو. فباءوا، وګرځېدل دوی او ککړ شول دوی بغضبین جدید، په نوي غضب د الله پاک باندې، علی غضبین، د پاسه په بل غضب چې کوم قدیم. وللکافرین، او کافرانو لپاره عذاب مهین، عذاب سپکونکی. نو دا نو غضب کلمه الله پاک د یهودو لپاره استعمال، د ذلالت کلمه الله پاک د نصاراو لپاره استعمال کړې ده. سوره المائده آیت نمبر 92. درې وینا شروع کړه چې پته ولګي چې نصارا دي.
بلکې دعا ویله لقد كفر الذين يقينا کفر کړی دی هغو خلکو قالو چې دوی وایي ان الله چې معبود متصرف هو المسیح دی مسیح ده ابن مریم نو دا یو دریم نمبر 83 ګوره لقد كفر الذين يقينا كفر کړی دی هغو کسانو قالو چې دوی وایي ان الله چې الله پاک یا قادر متصرف ثالث ثلاثتين دریم دی پتریو کې او دا دواړه دعوی دا د نصراو وی دا دواړه دعوی دا يهودو نه وي يهودو دا کدا نه ده چې عیسی علیه السلام دا یا خپل الله ده یا ابن الله ده یا ثالث ثلاثتين دا درې وړه عقیده د نصراو وي چا به چې ابن الله چا به چې خپل دی الله چا به چې ثالث ثلاثتين دریم دی پدریو اوس آیت نمبر 22 ته ګوره دته نصراو باندې قل ورته وایا یا اهل الكتاب او اهل کتاب لا تغلو تجوز مکوئ فی دینکم فدین دستاسو کې غیر الحق پر ناجایز اثر مسوا د حق نه چې تاسو د حق نه پکې تیر شئ ولا تتبعوا اتباع مکوئ اهواء قوم د خواهشات د هغه قوم قد ضلوا ضلالت کلمه استعمالي نصراو دفاع قد ضلوا چې گمراه شوي دي دوی من قبلو د مخکې نه ګمراه روان دي واضلوا كثيرا او نور ډېر خلک گمراه کړي دي وضلوا عن سواء السبيل او د گمراه پاتې شوي دي عن سواء السبيل عن الصراط المستقيم د صراط المستقيم کلمات ضلالت دا استعمال شو د نصراو لپاره او کلمات غضب دا استعمال شو د يهودو لپاره نو قرآن او حدیث دواړه په یوې نقطې باندې راجمع شو په حدیثو کې هم د مغضوب علیهم دغه ترجمه شوې ده په یهودو او قرآن کریم نه معلومه شو په حدیث مبارکو کې د ضالین دغه ترجمه شوې ده په نصراو او قرآن کریم نه دا معلومه شو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سورة الفاتحه چې ویل شي دغه نه بعد کلمات آمین هم ویل کېږي آمین فالف ممدود او آمین فالف مقصور دا دواړه صحیح په معنا د استجب اسم فعل په معنا د استجب سره چې الله د سوال مقبول دا آمین داسې ده لکه ختم دا آمین داسې ده لکه مهر چې په یو شي باندې وایي هغه دعا ورسره تامه شي ورسره پوره شي کم چې مزامیر د داود علیه السلام دي کتاب المزامیر سره وړاندې ماته ویلو هغه په کلمات سلاح هغې به ختمېده چې سورت به ختم شه اخر کې به سلاح دا عبارت برابر او دا سوره الفاتحه چې ختمېږي نو دا په کلمې د آمین باندې ختمه شي او په دې اتفاق ته د ټول امت چې کلمات آمین دا د قرآن کریم څخه جز نه ده او د سورة الفاتحه هم جز نه ده آمین کلمه دا د قرآن کریم جز نه ده او دا د سورة الفاتحه دا هم جز نه ده او عام سنت دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم مزدار راغلی طریقه دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا راغلی چې کله چې دا سورة الفاتحه ختم شي په دې کې دعا ده په دې کې د الله پاک نه غوښتنه ده او ډیره اهمه غوښتنه ده په دې کې د الله پاک نه د هدایت غوښتنه شوې دي په دې کې د مال او د متاع او د عهدې د زمانو د دغو شیانو او مطالبه هم نه دي شوې غوښتنې نه دي شوې نو د دغه دعا خاتمه یې کړې ده لکه په یو شی باندې چې مهر ولګوي په کلمات آمین سره آمین معنا استجب یا الله زموږ دغه دعا هغه منظوره نو آمین هغه هم صحیح ده
او امین کنا په دې مخصوص سره دا حکم سره بس دې له تفسیر